بالکل و وینې دا ډېر په درزو درست کار روان دي هلته روان دي دا کورونه نړېږي پسې ایسته کېږي دا په دای چې دا بیا جوړ سي یو وخت بیا ډېر ښه خوند ګوره هغه دا درېیم څلرم و هغه پنځم اسکواټر دی چې اخته دی دا یو سر دونه ځای پاتې شو زما د موټر تر مابین و دې ته خو ډیکوریشن او سیستم یې وي صحیح ښه سیلینګونه او شان یې ورکړي شان یې نیم دی هغه مخ هغه ور سر کې ګوره دا د سیخ یې ځینې بار کړی دا سیخ به بیا خرڅوي او ځان د دانې له مخ څخه بیخي په تکلیف راتېر شو دونه راشو نیم ساعت به م ضایع کړی وای د وینې تیار پر موقع باندې راغی دا نو داسې یو ځای نه دی دا دوه درې ځای نور اخواتم شروع دي دلته دوه رقمه پیسې ورکوي د مځکې پیسې جلا ورکوي د پنځلسمه ناحیه اوس ډېره پراخه او وسیع او ډېر پر نفوسه ساحه ده جوړ شي بیا چې ما ویل صاحب در باندې ووینو بیا به انشاءالله تاسو تغیرات ووینئ السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژمي شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي کندهار ښار کې مو لږ لږ یخ سوی دی نو وایل صاحب ته مې ویله ما ویل صاحب بیا د غرمه کله کله فارغ یو نو لکه تېر وارې چې ما یادونه وکړه مال په کندهار ښار کې درې څلور ډېرې غټې پروژې شروع سوي دي نو هغه د کفتان مدد چوک سړک خو مو در باندې ولیدی نن به ما ویل صاحب ته مې ویله ما لاړ بس موټر ته به مبلین هم ور بدل کړو ځکه دا مبلین مې بیخي ډېر وخت نه دي ور تبدیل کړي او پاتې مال په د دوستانو به هغه د بایپاس سړک هم ووینو چې هغه نوی د بایپاس سړک شروع سوی دی هغه ځایونه ورته نړوي نو تاسو به ښار ووینئ زموږ به کارونه هم وکړو یو ولاګ درته جوړوو را سره تعقیب یې کړئ نو ایل صاحب ته مې موټر په لاس ورکړی دی زه ناست یم ویډیو کوم ایل صاحب خدای دې راول خدای دې ښه راولي زموږ ټول دوستانو قدرمنو ملګرو او دوستانو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول دوستان جوړ روغ دي بیا به د ژمي شپې په خیر پر تېرېږي نو دلته هم یخ سوی دی ستا خبره ده نو دا بایپاس چې و تقریبا د یوې میاشتې څخه اخواته کارونه شروع سوي دي د باغي پوله څخه را شروع دي بیا د امیرلالي در وټله پورې تر هغه ځای پورې دا بایپاس وځي نو چارې شروع سوي دي مخکې د ښار څخه د باندې ساحه وه نو اوس ښار ته د بایپاس چارې رانږدې سوي دي او داخل سوي دي نو دوستانو سره به دغه د بایپاس دا اوسنۍ چارې چې روان دي دا به ورسره شریک کړو نو بیا چې کله بایپاس جوړ سو بیا به هغه وخت هم هغه انشاءالله ورسره و بالکل و دغه دی ما موټر چلولی دی په مبلین کې ایل صاحب وینې 5200 او 5200 او 204 بله اشاریه ده و اشاریه نه دی و دغه وینې اشاره سره ده دا مبلین خو دوه حالتونه دي یو د دغه غلیظت حالت چې دی هغه د منځه ځي هغه تقریبا په 4000 چې کوم کمپنۍ ورته ویل دي په هغه وخت کې د غلیظت له منځه ځي د هغه څخه وروسته چې کله دی خراب سوله بیا یو بل ډول غلیظت رامنځته کوي یعنې پسې خرابېږي او خټه کېږي اخر لکه خټې دا شی جین جوړ باره نو ماشین خراب چې ما تا ته وویله ما تر هغه وخته کې ته خټه ته ناشې نو دا نور هم پسې خټه کېږي خرابېږي دا نوی مسجد شروع دی په دا بالکل عمومي جاده کې نو اول به ولاړ سو ایل صاحب مبلین به تبدیل کړو د مبلینو ځای به هم په دوستانو ووینو او بیا به وروسته پسې ولاړ سو پر بایپاس به راسو بېرته یې نومي ته څنګه دې خوښ بالکل به راسو و د هغه اوسنی بایپاس چې شروع کړی دی دا د نرزو شابرج څخه اخواته پخوانی میرویس شاندیز وټل و اوس د مخابراتو د افغان بیسین مخابراتي شبکې یو دفتر پکښې کې و د هغه ځای څخه شروع کړی دی هغه تعمیر به زه ښکاره کړم دوستان به وویني چې هغه تعمیر ته یې رنګ لا نه ورکړی تقریبا 5 منزله 6 منزله ښه ډیکوریشن یې ورکړی و بس په دا اوس سبا او بل سبا کې خلک ورتلله یا رنګ ورکوي هغه هم نړولی دی ایسته کړی دی نو هغه به هم دوستان وګوري هغه سړک به وګوري څونه پراخه سوی دی نو سړک یې ډېر پراخه کړی دی بایپاس او د هغه سراسو د سولرانو منډۍ دي هغه منډیانې به مو وویني که لاره خلاصه وه بالکل انشاءالله لاره خلاصه پر اخوا باندې صرف غټ موټران یي اوس خو کندهار کې خو ډېر بیروبار سوی دی دا خو دوستان معلومات لري په دې باندې کندهار کې اوس ډېر بیروبار دی حتی د یوه ځایه څه چې بل ځای ته ځان رسوي
یو څه داسې 6 کیلومتره تکلیفي موضوع نو نیم ساعت وخت نیسي ډېر وخت نیسي هغه یو دغه شعر څنګه ویل سوی که دې 10 منزله کور پر بایپاس وي بایپاس یې وکړه سړک ورباندې راغی که نقشه ورباندې راغله خپل دې نه دی خپل دې نه دی دغه نوی شعر مې یو څه تغیرات کې راغلي دي نوی شعر دی اوس په کندهار کې داسې ماوارو ډېر تکړه ډریور ته اړتیا شته ته چې م راوځې بس موټر ماته په لاس راکړي ته ډېر احتیاط کوې زه احتیاط او زه خو بیا ویډیو کوم ته ویډیو کوي په دې کې شک نشته موټر همیشه ماته په لاس راکړي ور کندهار کې بیروبار دی نو ډېر بیروبار دی سړی طبعا هغه حوصله چې نه لري هغه کسانو حوصله خلاصېږي اوس دغه حاجي صاحب ویني حوصله یې صفر سوې وه د لالک ماما د تعمیر ساحه ده دلته د آغا جان ماما دکان دی ښه روش چې ورکوي بلکل دلته یو دکان دی یو ورځ به په ویډیو کې ورته راسو ډېر بهتري اوس په کندهار کې خو نو د هوټلونو خو ډېر دي په کندهار کې رستورانونه ډېر دي پاینونه نه کم شته خو دومره خوندور روش نه لري لکه دوی چې پخوي دوی د بهترین او ښه روش دي دا د کابل دروازه کې نوې پلازا جوړیږي دلته راغلم پر دغه ځای باندې مبلۍ نور بدلو وینې ما یې وارې تېر وارې مې ویډیو کړې وه دلته به مبلۍ نور بدل کړو بیا به ولاړ شو بایپاس ته کابل دروازه ده کابل دروازې سړک هم ووینئ دغه خوا بیا بایپاس ته تللې ده ایل صاحب هم ولاړ دی که څنګه چې ما یادونه کړې وه ما دې ټایرونه هم لري وینې دغه ټایرو دوکانونه دي چې دلته م ټایرونه ور واچول بیا به دغه بعد ورځي دلته ټایر خورا مبلۍ ادرس کې نه در معلومیږي ګوره د دغه غټې پلازې سره دغه ده مخکې دا غټه پلازه ده کابل دروازه کې دغه وینې د کابل دروازې سړک خوا د وینې دا خوا چې راځي او دا خوا بایپاس ته تللې ده دغه دوکانونه دي هر رقم ریمان لري بچ شوم دونه ځای پاتې شو زما د موټر تر مابینځ وه مبلۍ نوم بدل شو ادرس مې په لاس در کړی و ماشاءالله دی ډېر ښه کار او که څه هم راشي یو څه پر خو ډېر ښه کار کوي ښه اخلاق لري او دا انرژي وینئ دغه لکوزي انرژي که څه هم ما ویل صاحب د دې شان څه ډېر پرهیز کړی دی خپل نفس باندې ورکوي ډېر دغه نه کوي مراد ډېر کوي داسې نه چې یوازې زموږ دا بیروبار چې دی په دغه خاطر باندې بیروبار دی پر مراد ډېر خلک یو څه د مراد خلک دي او دغه د انګریزانو سیمه ما ویل ستا خو د انګریزانو د دانې له مخ څخه بیخي په تکلیف راتېر شو دونه راشو نیم ساعت به م ضایع کړی یې ویل څه زه هم داسې نه چې دا دوستان ته بایپاس په توره شپه کې وښکاره کړو دغونه زیات رش پیدا شوی دی په کندهار کې پوی خیر اوس نو بله به انشاءالله رش نه وي که چیرې د بایپاس لاره بنده نه وه نو انشاءالله موږ تاسو به د بایپاس د لیدو شاهدان واوسو یا لاره خو یې بنده نه ده ښه انشاءالله که ډېر رش نه وه دغه ځای څخه اوس موږ بایپاس ته ګرځو ګوره دا پخوانی میرویس شاندیز هوټل و دغه و اوس د افغان بیسیم دفتر پکې کې وګوره بیسیم دغه هم شته دلته به یې وارې دغه سو ایرسا ورته ورته وبدرېږو څنګه دې خوښ دا ځایونه یې ګوره ټوله نړولي دي دا یې ورسر خان هغه مخ پلازا وینې سولر رانچ پکې دا در اوسه رنګ کړې ده نوې جوړه کړه تازه پنځه منزله ده نو بس په دغه ځای پورې وینې دغه چور کړي ده دغه ځای پورې په دا سړک کې ځي دغه ځای به بالا ځي او بالکل او دا ځایونه پکې ځي صحیح ده دغه د میرویس شاندیز دا میرویس شاندیز هوټل نو دغه هم اوس ته منځ څه ولاړلی
دلته د غوړو د دې شانو منډیان هم دي هغه مخ ته هغه ور سر کې ګوره دا د سیخ یې ځینې بار کړی دا سیخ به بیا خرڅوي او دا خو نو بیا دا خلک یې وړي بالا یې خرڅوي نو بس د دغه ځای را سره وګورې یا دا دی یا دلته ګوره وینې کار شروع دی دغه تر دغه ځایه پکښې ځیا و ګوره دا ډېرې بهترینه پلازا وه ډېر ښایسته ځای و تازه هم جوړ کړي یعنې تر اوسه پورې رنګ بوشی نه ور کړی دغې وې ته و دې ته خو ډیکوریشن او سیستم یې وینې صحیح ښه سیلینګونه او شان یې ورکړي شان یې کړي دي بس نو هغه پر سر شو بارانو په نقشه سې راغله نو خو ما مخکې هم شعر درته ووایي او دغه چې دغه و د سیخ شرکت و دغه یو دا هر ځای و ستا په یاد یې ورځ ما تا ته وویل ما هغه لوښ ښه د دې ځای پسې هغه ځای دوکانونه و دا پسې راغلی نو داسې تر کومه ځایه نړولي دي اوس بیا وګوره دوستان دې وګورې ګوره دا دوکانونه هم ټوله نړېږي وینې دا هم ټوله پکښې ځای و دا ټوله ځای و دا نصیر عزیز شرکت دی د سیخو د دې شانو شرکت و یاره نور لکه کار نه دی سوی نه مخته روان دي ښه هغه دی و د تیار هغه دی دغه اخته دی کرینګ دا د بایپاس تازه حال چې ډېرو دوستانو یې غوښتنه کړې وه سهیل صاحب دا دې کور ودان ته موټر چلوي زه دوی ته شاټونه نیسم بالکل په یوه لحاظ باندې د چام وسکندر کې دا دونه بیروبار چې ما او تا د انګریزانو سره تقریبا نیم ساعت تېر کړي یا پر هر جاده باندې به اوس د کندهار ډېر وخت تېروي بالکل نو په دې اساس باندې دا سړکانو جوړول دا ډېر ښه دي ګټور دي دا خلکو ته هم ګټور دي زموږ ته لپاره هم ګټور دي د کندهار پراخوالی دي د سړکانو پراخوالی دي وینې دا کورونه وو هغه بهترین کورونه وو دلته دواخانې وې یو کلینیک هم و په دې سیمه کې دا د وینې تیار پر موقع باندې راغی دا نو داسې یو ځای نه دی دا دوه درې ځای نور اخواته هم شروع دي او درځه بله به کس وکه ولاړ سو نو تېره سره ګوري اکثره کسان که اوس بیخي په خپله نړۍ دغه دي وینې په اخته دي ډېر په جذبه سره کار روان دی ایسا بالکل و وینې دا ډېر په درز و دروز کار روان دی هلته روان دی دا کورونه نړېږي پسې ایسته کېږي دا په دا خاطر چې د دوستان د تازه حالت وویني او دا ویډیو د یو وخت دپاره پرته یي چې دا بیا جوړ سي یو وخت بیا ډېر ښه خوند کوي دا درېیم څلرم و هغه پنځم اسکواټر دی چې اخته دی دا د وینې پر بامو باندې یاران اخته دي که څه هم ډېر خلک خوران بیا دغه سو بې کوره خو داسې به سي چې ډېر سهولت به بیا رامنځته سي پوسیبل یو د دې مځکې دلته دوه رقمه پیسې ورکوي د مځکې پیسې جلا ورکوي او د کوم ساختمان چې جوړ کړي دي د هغه پیسې جلا ورکوي او استملاک دوه استملاک دي او بالکل دا یو هغه د مځکې استملاک دی بل دغه استملاک کوم دی د ځای چې نړۍ د هغه پیسې ورکوي دا ساختمان یې ګوره دا کلینیک ښه دا کلینیک و ولې دی وغله اوسته او چیش کلینیک و ریانو که څه و نه پوهېږم داسې یو کلینیک و ما دومره په یاد دغسې نو باره به مخته ولاړ شو دغه پر بایپاس به پسې ولاړ شو بالا دغه ځایونه نو ټول پکښې نړېږي دا ټوله دغه ساحه کې اوس ګوره هلته کار روان و اوس نور دوستانو ته چې موږ څه ځایونه ورښکاره کوو دا ساحه ټوله ایسته کېږي چا تخلیه کړې ده ځایونه څوک یې د دې باده په اخته دي تخلیه کوي ګوره اوس دا مخامخ ته دا چوک ته وګوره دا خلک یې په خپله خوښي په خپله مرضي باندې ګوره ایسته کوي وینې دا د خپله په اخته دي ګوره خپله ایسته کوي و دا شان میان ځینې کاږي خلک یې خپل ایسته کوي دا د کوم ځای چوک دی هلسه دا دغه دی بچه خان جادې ته دا د بچه خان جاده نه دا نورزو شاهبرج دی ښه دا د نورزو شاهبرج دی دې خواته نو انصاري مینه ده دا خو نو مشهوره ځای دی په کندهار کې بالکل نورزو شاهبرج دی شاهبرج دی و نورزو شاهبرج ځای دی دغه ځای چې نو ونړېږي زه هم دا غټ تعمیر به سړک ته راشي دا خو نو طبعا سړک دی نو دا ښه پر نقشه جوړ کړی دی د دې مخته اوس دا پمپ دا شان ټوله ځي د هغه ځای پاتې کېږي دا ځای چې پاتې سو نو دا طبعا دغه عمومي جادې ته بایپاس ته راووتي دغه دی وینې دا ټول دا ځایونه ورته نږدې وي
دا دې کار روان دی دا خلک یې خپل ایسته کوي او دا شان میان ځینې وړي تر وار له مخ سولران خلاصي وي شان خلاصي سیستم باندې اخته دي بالا نور د شان وړي دي چې خبر کړی دي داسې ویني کنه دا سړک هم جوړ کړ یو څه وخت مخکې دا اوس موږ تاسو پر روان دا خو دوه سړک دي ګوره یو دا سړک دی یو بل دا غوانه یا طرف څنګه ته دا غوانه سړک بل جوړیږي نو به دا بای پاس باندې وسایي سیو څه اوس خو دوره دا غټ موټران چې روان دي بیا کوچني موټران روان دي دا ډېر مشکل دی تکلیف دی بیا دا ډېره غټه کاروباري ساحه هم ده په کندهار دا ډېره غټه ساحه ده دا 15 ناحیه دلته ټوله مکمل د 15 ناحیه د کندهار هغه ناحیه ده چې د ټولو نفوس ډېر یعنې چې په دوه ناحیو کې د کندهار دونه نفوس نشته لکه په 15 ناحیه په 15 کې وه بالکل و د 15 ناحیه اوس ډېره پراخه او وسیع او ډېر پر نفوسه ساحه ده نو په هغه اول سر کې ښه په درزو دروز کار شروع ویل په درزو دې خوا ته هم ستا دې خوا ته هم کارونه کنې هلته یو ځای دوک برېښي داسې دوک دی لکه کاسې شروع وي بس دا ګوره دا سیمې دي ګوره دا خلکو خپله نړولي دي دا سنړې بالا د دوکانونو ایسته کېږي نو دوی په دې پوهېږي نو سبا به سبا رسېږي ګوره دا کوم چوک دی شکاپر دروازې چوک دی دا د شکاپر دروازې چوک دی دا دې خوا ته کرز او یخ کاری استلاره تللې ده دغسې حاجي عرب دی المکه پلازا دغه سیمې دي او مخامخ چې دی هغه نو بیا دغسې د باچا خان جادې ته ځو دغه دلته یو قبر د چا دی یایل سم په د مابینځ کې دا یو نوم خو مې نه دی زده دلته یو ځای قبر دی د یاده وتلی دی مخکې پوهېدمه چې دا د چا قبر دی و دغه د باچا خان جادې څخه چې راتېر سو دلته هم ګوره دا دی کار روان سنړولي دي ایسته کړي دي یا شاته کړي دي او دلته دا منډیان لا دونه کار نه غواړي یایل سم بالکل دا ځکه دا اکثره دغه یې و هغلته هغه اول سر چې و اول سر چې ما ورته رالو تکلیفي ځای هغه و تکلیفي ځای هغه دی و هغه اول سر هم کورونه و هم مارکېټونه دا ګوره دا منډۍ د وسپنې دا خلک په اخته دي ایسته کوي دا شان ګوره دا شان میان سره ایسته کوي دا منډیانې دي ایسته کوي ډېر عادي موضوع ده ګوره و دا چې دوی ورته رارسېږي دوی به دا ځایونه تخلیه کړي دا خپل ورته تخلیه کېږي ګوره دا منطقې ټول ورته نړولي دي ایسته کړي دي تخلیه کړي دي دا منډیانې دا شان ګوره د کم کورونه چې دي کم ځایونه چې دي پوخ جوړ و هغه ایسته کړي دي منډیانې شاته کوي ډېر خوند به وکړي دا خو نو چې کله دو طرفه جوړ شي بیا چې ما ویل صاحب در باندې ووینو بیا به انشاءالله تاسو تغیرات وینئ د سولران پاکستان جوړ ښکاره کړه څونه شاته سوي دي بیخي شاته کړي دي ویل هغه اخري اندازې ته پخوا خو د دا سړکه پرې سړکه به سولران پراته وو بالکل اوس هغه منډیانې شاته کړي دي دغه یې نړولي دي دغه ساحې کوم تعمیران چې راغلي دي پکښې په نقشه کې هغه خواته سم پاته سو هغه یې نړولي دي دا نو بخت د ځینو دا کار شروع کړي یایل سم بالکل و د ځینو بخت کار پرېږدي د ځینو به یې شروع کار شروع کړي ولې د اکثرو مارکېټونه ونړېږي شاته د خلکو کورونه یې هغه مارکېټ هغه مارکېټ سي بالکل بالکل و دا خو نو کارونه الهي دي الهي دي و بس و ځینې داسې ځایونه یې چې هغه پخوا په لک افغانۍ نه ارزېدل مګر اوس په سلاو لږ قیمتونه لري سلاو لږ ترې راویستله و بالکل اوس ما ورته دوستانو ته تېر سیمه ښکاره کړه د غرګي سیمه دا د غرګي په سیمه هلته کور په 10 لک افغانۍ چا نه کوئ اوس هغه کورونه کې یو دوکان یې $1 لک ارزښت لري داسې شان بیا کېږي نو پرمختګ کې دا کیسې راځي دغه ځای ګورلی دی غټ موټر والا خو هم پر شپږم لاس د کیسې را روان ډولی دی دا ځایونه هم نړوي و دا سیمه نړوي دلته سړک نور پراخه کېږي اخوا سړک چې و هغه څو موده مخکې جوړ سو دې خوا ته سړکان نشي جوړ سوي ګوره دا دواړې غاړې دي دغه ځای لکه چې دا ډېر لکه سړک ته رانږدې و دا سړک ته رانږدې اوس ګوره دا ساحې به په هغه سړک کې نشته دا نشته پکښې کې دا دي اوس نوي ځایونه جوړېږي دا چې پکښې کې دي دا ګور نړولي دي شاته کړي دي شاته وینې نه منډۍ نوی دیوال یې ورته ولی دی دغه دی بس دا دی مکمل معلومات مو درک کړله خدای پاک دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوي اوس به یو ګړی ما ویل صاحب خپل بانډار وکړو تاسو ته به بیا وروسته حال درکړو چې موږ چیرې ځو
دا ډېر غټ تعمیر دی دا ښایسته تعمیر یې نړولی دا مخکې دې ورته ویلي وای چې دا په $2,00,000 راکړه هم یې نه درکوي. نه درکوي څه وایه چې صاحب لیونی سوی خو به نه یې. هو بېرته عمومي جادې ته وځو. بالکل اوس دغه ساحه نه ده دغه اخواته دا بیا هغسې ورسره نډېږي دا خو نو بایپاس خو نو د دې ځای څخه اړی یې بالکل کې هغه پوستې پر خوا باندې پر هغه خوا باندې داسې بیا یې وه هغه د پیلکو غرم معلومیږي. نور بایپاس بیا یې د تیل فروشانو سره که چیرې هغه د کشلای جدید ورته وایي که چې ورته ویل سم د هغې د عینومې دروازې پر مخامخ یې راباسي په نوراني مینه کې په نوراني مینه کې بیا بایپاس راباسي. دغه ته اوس بېرته موږ هغه دي عمومي جادې ته راووتو. عمومي جاده د مخامخ هغه د کندهار شاهي سالون دی.